کم خلک چې د نشې عادت شوي د هغوی دپاره سګرټ پرېښودل انتهایي ډېر زیات مشکل کار دی. داسې یو څو طریقې تاسو ته ښایم چې په هغه باندې تاسو عمل وکړئ، کیدای شي چې تاسو د سګرټ په اسانه سره پرېږدئ. زه تاسو ته یو څو اسانې طریقې درښیم چې سګرټ به څنګه پرېږدي. تاسو اویرنس وکړئ، مطلب دا دی چې تاسو ځان په دې باندې پوهه کړئ چې د دې سګرټ څومره غټ نقصان دی. که په دې باندې یو انسان پوهه شي چې دا سګرټ زما په وجود کې څومره غټ نقصان کوي، دا زما عینې ته څومره نقصان ورکوي، لنګس ته څومره نقصان ورکوي، دا زما په وینه باندې کم اثر لري، دا زما په دماغ باندې څومره اثر لري، دا زما وجود ته څومره ډېر زیات نقصان ورکوي، دا ماته کمې بیماری نه کوي، دا ماته د کینسر په شان خطرناکې بیماریانې کوي. دا اویرنس انسان ته وشي، دا آګاهي انسان ته راشي، د دې سره دا سوچ انسان وکړي چې د سګرټ خو څه فایده نشته، غیر ضروري زه څومره پیسې په سګرټ باندې ورکوم، پیسې لګوم، سګرټ پې څکم، نه ماته جسماني څه فایده شته دی او د دې سره زما د جیب پیسې هم تباه او برباد کوي. نو اولنۍ خبره دا ده چې اویرنس عام شي، چې خلکو ته دا پته ولګي چې د سګرټ نقصان ډیر زیات دی، چې په نقصاناتو باندې پوه شي چې جسماني نقصان هم دی او مالی نقصان هم شته دی. اولنۍ خبره سګرټ د پرېښودلو لپاره دا ده چې اویرنس عام شي، چې اویرنس رالی خلک به پوه شي چې هلکه د دې شي څه فایده نشته او نقصان یې ډېر دی. دویم، شیر وذ فرینډز. کله چې تاسو دا اراده وکړئ چې موږ سګرټ پرېږدو، یقینا دا یو ډېر غټ کار تاسو کوئ، یو غټې قربانۍ ته تاسو اوس تیار شوئ. دا قرباني چې کله تاسو ورکوئ چې د سګرټ د پرېښودلو اراده تاسو وکړه، تاسو دا نیوز د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، د خپل فیملی سره دا شیر کړئ چې هلکه راشئ زه یو اراده یو واده ستاسو سره کومه، دا سګرټ زه پرېږدم. د دې سره به هغه ملګري هغه فیملی به تا انکریج کړي، تا به موټیویټ کړي، تا ته به ووایي چې ډېر ښکلی کار دې وکړو، ډېره ښکلې اراده دې کړې ده. نو هغه خلک به بیا تا سپورټ کوي. کله چې دا خپله اراده ته د هغوی سره شیر کړي، نو که بیا ستا سګرټ ته موډ کېږي، نو هم ته به وایې چې یاره ما خو دې خلکو سره واده کړې وه، یاره ما خو دې خلکو په مخ کې دا خبره کړې وه چې زه به نور سګرټ نه څکم، دا ما مات کو ګزار مې کو، که زه اوس بیا چېرته سګرټ وڅکم دا ملګري به ما پسې خاندي. نو کله چې تاسو د سګرټو اراده وکړئ چې موږ سګرټ پرېږدو، نو تاسو دا نیوز د خپلو ملګرو سره د خپل فیملی سره شیر کړئ چې راشئ ستاسو په مخ کې زه دا اراده کوم، زه دا واده کوم چې دا سګرټ زه پرېږدم. نو دا به بیا تاسو ته په مستقبل کې ډېره زیاته فایده درکوي، تاسو به سګرټ څکلو ته نه پرېږدي. هغه نه وروسته دریم، پازیټیو سیلف ټاک. تاسو د ځان سره داسې پازیټیو سیلف ټاک کوئ، ځان ته دا وایئ چې مړه سګرټ پرېږدم، د دې خو یقینا ډېر غټ نقصان دی، مړه سګرټ کې څه دي چې زه بیا پرېنږدم. ځان له تاسو حوصله ورکوئ، ځان په خپله موټیویټ کړئ. نو چې دا حوصله تاسو ځان سره پازیټیو سیلف ټاک کوئ، نو تاسو ته به په خپله یو انرژي میلاویږي، بس زه یې شم پرېښودلی که نه، سګرټ کې داسې څه دي چې زه یې نه شم پرېښودلی. دا اراده تاسو په خر ځان سره وکړئ او د ځان سره دا پازیټیو سیلف ټاک کوئ، نو دا به تاسو ته په سګرټ پرېښودلو کې ډېر زیات فایده درکړي، ډېره زیاته حوصله به درته درکړي. بیا د دې نه وروسته بل، نیکوټین ریپلیسمنټ تراپي. کله چې تاسو سګرټ پرېښوستو، ښکاره خبره ده چې یو انسان د نشې عادي همیشه لپاره هغه سګرټ څکلي او دی اوس एकदम سګرټ پرېږدي، نو دې انسان دا وجود دا طلب کوي چې زما بیا سګرټ ته موډ کېږي، زما ته ضرورت دی چې دا سګرټ زه وڅکم. دا انسان د هغه پورې بېقراره وي تر څو پورې چې د بیا سګرټ نه څکلی. نشه پرېښودل اسان کار نه دی چې ته سګرټ پرېږدي، نو دا وجود به بیا د سګرټ طلب کوي، ستا نه به دا غواړي چې ما ته د سګرټ ضرورت دی، زه سګرټ څکل غواړم. دا ستا دا وجود بار بار غواړي، ځکه چې دا ستا وجود په دې باندې اوس عادت دی، تا ته خوشحالي نه میلاویږي، تا ته قرار نه میلاویږي چې تا دا سګرټ نه دی څکلی. دې سګرټ کې چې کوم نیکوټین دي، دغه نیکوټین تاسو تنګوي، دغه نیکوټین بار بار تا ته وایي چې اوس سګرټ وڅکه، ځکه دې نیکوټینو ستا په دې وجود کې، ستا په دې دماغو کې ځای کړی دی، دا اوس غواړي دا سګرټ. نو ته خو سګرټ نه څکي، دا خو واده کړې ده. نو بیا تاسو وکړئ چې د دې نیکوټینو متبادل بل شیز استعمال کړئ. د دې نیکوټینو متبادل چنګم راځي، گمز، تاسو هغه استعمال کړئ. د دې نیکوټینو متبادل انهیلرز ځنې سپری راځي، هغه تاسو استعمال کړئ، خو سګرټ به نه څکئ. د دې نیکوټینو متبادل پیچز داسې دي چې په دې سکن باندې لګي، هغه ستا د وجود ته د نیکوټین لږ لږ درکوي، هغه ولګوئ. هغه د نیکوټینو چنګم استعمال کوي، انهیلر استعمال کوي، پیچز استعمال کوي. مطلب دا چې د نیکوټینو متبادل بل شیز استعمال کوي، خو سګرټ به نه څکئ. په دغه وخت کې تاسو سګرټ مه څکئ، د نیکوټینو متبادل پیچز، گمز یا انهیلرز دا شیز استعمال کوي. کوشش به کوئ دا به هم بیا پرېږدئ، اوس تا ته ضرورت دی، ستا وجود یې غواړي. بیا د دې نه وروسته وایټ ټریګرز. داسې خلک به ته د خپل ژوند نه ماینس کړي چې هغه تا په سګرټو باندې مجبوره کوي. لکه مثال ته به د هغه فرینډ سره نه کښېنې، هغه ملګرو سره به نه کښېنې چې هغه سګرټ څکي. که ته ډېر هم اراده وکړي
او دا واده وکړي چې زه به سګرټ نه څکم، خو چې ستا ملګري دي ستا لیفټ اینډ رایټ ته کم خلک کیني او پاسي هغه سګرټ څکي، نو که تا ډېره پخه اراده کړي بیا هم در باندې څکي، نن به یې ونه څکي، سبا به یې ونه څکي، بله ورځ یې در باندې څکي. نو کوم شیز چې تا په سګرټ څکلو باندې مجبوره کوي هغه به ته د خپل ژوند نه ماینس کړي. یا مثال داسې حالات چې په هغه وخت کې ستا سګرټ څکلو ته موډ کېږي، مثال کنسرټس دي، ځینې خلک پروګرامونو لځي، محفلونو لځي، په هغه کې سګرټ چرس دا شیزونه څکل شي چې ته پوهېږي چې دغه ځای کې زما سګرټ ته بیا موډ کېږي، سګرټ بیا زما نه څکل شي، هغه پروګرامونه، هغه کنسرټس، هغه محفلونه هغه به ته نه اټینډ کړي. که ته هغه اټینډ کړې ته به بیا خامخا سګرټ څکې. نو کوم شیز چې تا د سګرټ په څکلو باندې مجبوره کوي هغه نه به لږ ځان جدا کړي. ښه بیا بله طریقه کیپ یور سیلف بیزي وین ډیزایر، چې په کم ټایم کې ستا سګرټ ته موډ وشو، زړه دې وشو چې زه سګرټ وڅکم، دغه ټایم کې به ته ځان بیزي کړي، په بل څه کار کې به ځان مصروفه کړي. کوشش به دا کوې چې زه ځان داسې مصروفه کړم، ځان داسې بیزي کړم چې د سګرټ څکلو ته زما دا فکر ورک شي، دا ذهن زما بدل شي. نو ځان به بیزي ساتي. اوس ځان بیزي که ته په ایکسرسایز کې ساتي، که ته د ملګرو سره ساتي، که ته څه کار کې، که هر څه کې، خو چې کم وخت کې ستا سګرټ ته موډ وشو په دغه وخت کې ته ځان بیزي کړه چې سګرټ ونه څکي. ښه بیا بل ډیلی فار سم ټایم، داسې هم کېږي ستا سګرټ ته اوس سخت موډ شوی دی، زړه دې غواړي چې زه خامخا سګرټ وڅکم، په دغه ټایم کې ته کوشش دا وکړه لږ ډیلی کړه، دا ووایه چې زه لږ صبر کوم، یو 10-15 منټ صبر کوم، بیا ستا 10-15 منټ پس موډ وشو، زړه دې وشو چې سګرټ څکم، بیا یو 5-10 منټ وی یاره نور لږ صبر کوم. نو چې کله ستا سګرټ ته موډ وشو، زړه دې وشو، په هغه ټایم کې وایه چې لږ صبر کوم، نه څکم، یو 10 منټ صبر کوم، بیا وروسته وڅکم، دغه شانته کې ورو ورو دا ټایم اخوا کوه، خو سګرټ مه څکه. ښه بیا د دې نه علاوه نور به څه کوې؟ بیلنس ډایټ، کوشش کوه چې خپل خوراک باندې فوکس وکړي، ښه خوراک، بهترین خوراک کوه، هغه خوراک کوه چې په هغه کې پروټینز پکې دي، منرلز پکې دي، آیرن پکې دي، ویټامنز پکې دي، مطلب دا چې ستا وجود ته د څه شیزونو ضرورت دی هغه ټول خوراک پکې موجود. ستا خوراک بیلنس ډایټ وي، متوازن غذایي، یو صحتمند غذایي. کله چې داسې قسم خوراک ته کې بیا به ستا صحت برابر رواني، بیا به په سګرټ پرېښودلو کې تا ته ډېره زیاته اساني. نو دا خبره چې تاسو بیلنس ډایټ او سټې هایډریټډ دا د دې سره تړلې خبره ده. اوبه ډېرې زیاتې څښه چې دا نیکوټینو کوم اثر ستا په وجود کې دی دا ستا د وجود نه بهر شي. نو بیلنس ډایټ به کوئ او سټې هایډریټډ، اوبه به ډېرې زیاتې څښئ، دا به تاسو ته په سګرټ پرېښودلو کې ډېره اساني پیدا کوي. د دې نه علاوه بي پیشنټ، اوس سګرټ تا پرېښودل دا یو ډېر زیات مشکل کار دی، دا انتهایی ډېر زیات مشکل کار دی، دا به غواړي حوصله، دا به غواړي صبر، دا داسې اسان کار نه دی، ډېر زیات مشکل کار دی. ته به لږه د حوصلې نه کار اخلي، ته به دا وایې چې ډېر مشکل کار دی، زه به حوصله کوم، ستا به سګرټ ته ډېر زیات موډ کېږي. تا چې کوم اراده کړې، تا چې کومه واده کړې، کېدی شي دغه واده ستا نه ماته هم شي. تا ټوله ورځ کوشش کړی دی چې زه سګرټ نه څکم، مازدیګر ته سګرټ وڅکې، ته به صبر کې، ته به دا نه وایې چې نه دا زه نشم پرېښودلی، ته به صبر کې. دا یو مشکل کار دی، دا یو ګران کار دی چې په کوم وخت کې ستا نه د وعدې خلاف ورزي کېدله، اراده دې کړې وه هغه ماتېدله، ته به خپله واده بیا تازه کړې. دا ډېر ګران کار دی، مشکل کار دی، دا به ستا نه بار بار ماتېږي، خو ته به کوشش دا کوې په دې طریقه باندې به ته دا سګرټ یو ورځ پرېږدي. د دې نه علاوه سیلیبریټ سمال مایلسټون، دا مثال نن ورځ کې سګرټ ونه څکو، کوشش دې وکړو، قرباني دې ورکړه، تکلیف دې په ځان تېر کړو، خو نن دې سګرټ ونه څکو، د سهار نه واله تر د ماښامه پورې تا سګرټ ونه څکو، ته خوشحالي معنا وکړه چې هلکه ما غټ کار وکړو، ما نن ورځ سګرټ ونه څکو، کوشش به کوم چې زه به د شپې هم سګرټ نه څکم، ماخوستن به هم نه څکم، سبا چې بیا ته سګرټ ونه څکې، داسې هفته پس ته دا سیلیبریټ کړه، هلکه ملګرو راشئ ما چې کومه واده ستاسو سره کړې وه که نه، زه به سګرټ نه څکم، نو هغه واده ما سر ته ورسوله، په دې تېره هفته کې ما سګرټ نه دی څکلی، مخکې به ما د ورځې یو ډبی سګرټ څکو، یا به مخکې ما د ورځې 5 سګرټ څکل، په تېره ورځ کې ما سګرټ نه دی څکلی، په تېره هفته کې ما سګرټ نه دی څکلي. نو دا تاسو د معمولي دا لږ لږ چې کوم مایلسټونز دي که نه، دا تاسو سیلیبریټ کوئ، مناوئ، د خپل فرینډز سره دا شریکوئ، د دې سره به تاسو ته موټیویشن میلاویږي، حوصله به ته میلاویږي، شاباسي به ته میلاویږي. نو دا انرژي چې کله انسان ته میلاویږي، د دې سره د انسان ارادې نور هم پخې شي. نو دا یو څو طریقې دي، که تاسو په دې طریقو باندې عمل وکړو نو انشاءالله چې دا به تاسو ته ډېر زیات هیلپ درکړي د سګرټ په پرېښودلو کې.